د افغان کرکټ بورډ په مشرتابه کې ولې بیا بدلون راځي؟ سلام امینه خوږو او ناظرینو ملګرو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په غوښتنه د کرکټ بورډ 4 مشران بدل شوي دي. هر ځل د مشر د بدلون لپاره ښکاره دلیل نه دی وړاندې شوی، خو ګمان دا وي چې نوی مشر به ستونزې هواروي. د 2014 کال د ډسمبر په نیمایي کې نسیم دانش د افغانستان د کرکټ بورډ له مشرۍ لرې شو. په 3 کلونو کې دا دی فرحان یوسفزی 4م کس شو چې د افغان کرکټ بورډ د مشر په توګه ټاکل کیږي. لکه د ډیرو نورو خپلواکو ادارو د افغانستان د کرکټ بورډ خپل مشر ته ټاکلې کاري موده لري چې 3 کلنه ده، خو د بورډ له جوړېدا راهیسې دې مودې ته درناوی نه دی شوی. تر ټولو ښیښونکې خبره یې دا ده چې د هیڅ یوه کس د لرې کولو دلیل یاد نه شو. اصولا یو کس باید دومره ناروغ وي چې کار ته دوام نشي ورکولی، په فساد کې ښکیل وي چې محاکمه کیدونکي وي، او یا هم په بل داسې جرم تورن شوي چې د ادارې د مشرۍ جوګه باید وي. خو د افغان کرکټ بورډ لرې شوي مشران یو هم نه محاکمه شوي او نه هم په کوم جرم تورن شوي دي. ګنګوسې دا وي چې ګواکې د لوبغاړو خپل منځي توپیرونه یا شخصي ګټې د دې سبب شي چې پر سیاستوالو فشار واچوي. دا فشار په بېلابېلو ډولونو واردېږي، یا ځانګړې کړۍ کاریږي چې پر سیاستوالو اغیز لري، یا د خوالو رسنیو په پرله پسې تبلیغ او ان ملنډې وي چې د واک په ګډۍ ناست هیښ کړي. ولې ځانګړې کړۍ او خواله رسنۍ پارېږي؟ افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې د لوبې په بایللو وروسته یې مینوال د ماتې لامل سملاسي مومي. احساساتي او خفه شوي مینوال وار د وار یو نه یو څوک غواړي چې د قربانۍ ګډوری شي، د مقابل لوري قوت، د میدان او لوبې شرایط هیر شي. ټول پام دې ته شي چې ګواکې لوبډلې جوړښت سم نه و یا غوره شوي لوبغاړي په واسطه لوبېدلي. دا خبره چې 2-3 ځله تکرار شي ګوته د بورډ مشر ته ونیول شي. هغوی چې پر دې استدلال قانع دي دا نه ګوري چې د بورډ د مشر دنده څه ده. آیا د بورډ مشر باید لوبډله وټاکي؟ د بورډ مشران عموما د خپل ادارې لیدلوري معلوموي. دوی دا پریکړه کوي چې له نن څخه 15 کاله وروسته باید په هیواد کې دا لوبه کوم ځای ته رسېدلی وي، د بورډ عواید څومره وي، څومره کلبونه، اکیډمي او لوبغاړي باید ولرو، څومره میدانونه باید جوړ شي، او څه ډول دا لوبه د هیواد لر او بر خپره شي. په ملي لوبډله کې د زړېدونکو لوبغاړي پر ځای ناستې باید فکر وکړي، د کرکټ له نړیوالې شورا او له آسیایي شورا سره په څه ډول اړیکې دومره پراخې کړي چې په مهمو پریکړو کې د افغانستان غږ هم وي. په نړیواله شورا کې باید افغانان ځای کړي، افغان لوبساران یعنی امپایران باید په نړیوالو سیالیو کې ځای کړي، او په همدې ډول نورو برخو کې د افغانستان د کرکټ ګټې په پام کې ونیسي. د نورو هیوادونو بیلګې د کرکټ په لومړنۍ کور او د نړیوال جام د اوسنۍ ګټونکي انګلینډ بیلګه که وګورو، کولین جارویس یې له 2015 کال راهیسې مشر دی. د ده کاري دنده بشپړه شوې ده، خو ورڅخه هیله وشوه چې څو میاشتې نورې هم پاتې شي. د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د بورډ مشر په تیرو 15 کلونو کې یوازې یو ځل بدل شوی، نجم سیټي او احسان مانیو، او دی چې په دې 15 کلونو کې پر دې دنده پاتې شوی. په هند کې د ششناک منهور انوراګ ټاکور اوسي، کیخانه په بنگلادیش کې له 2015 کال راهیسې نظام الحق پاپون مشر دی، او په سریلانکا کې 2 کسه بدل شوي دي. خو افغانستان بیا په 3 کلونو کې 4 مشران بدل کړي دي. له هر بدلون وروسته یو شمېر هغه لوبغاړي غوړېدلي دي چې ظاهرا یې لوبي ژوند پای ته نږدې شوی و. دا په دې معنا و چې د یوه زلمي لوبغاړي د انتظار شیبې نورې هم اوږدې شوي دي. مخکینی مشر که کومه تګلاره یا لیدلوري درلود هغه هیر شوي، او په حقیقت کې افغان کرکټ هر ځل د اوږد مهالې تګلارې لپاره وخت ضایع کړی دی. د بورډ د مشر لپاره باید د بری یا ناکامۍ سرې کرښې ښکاره وي. نوی مشر باید پوه وي چې د پخواني مشکل څه، باید د هغو ستونزو د حل کنجي ومومي یا یې ولري، که نه نو د خواله رسنیو فشار نوي مشر ته هم کار ګرانولی شي. هغه چې د بورډ مشر بدلوي که قانع کوونکی دلیل ونه لري باید د 3 کلنۍ دورې درناوی وکړي، که نه نو هیڅ کس د افغان بورډ چارې پر مخ نشي وړی. نو دوستانو تاسو خپل نظر را سره لاندې په کمنټ کې شریکي چې آیا د نوي کرکټ بورډ رئیس ټاکل ښه کار دی او که بد؟ نو مینه او مننه چې ویډیو مر سره تر پای وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کولی شئ. تر بلې ویډیو ته الله په امان.